په هغه کونج کې له ګاډي چاپیره سړي وګورئ. پر دوی د پاکستان ختیځ ښار اوکاړه کې د څارګرې ادارې د کارکوونکو ګمان کیږي. دوی هغه څه ترلاسه کړل چې پسې راوتلي وو او روان شول. هغه سړی چې دوی ونیوه 2 اونۍ ورک و. همدا سړی و شفیق احمد، یو حقوقي وکیل او د خواله رسنیو فعال، او له خوشي کېدو وروسته په دا رنګ شوی. راته وایي مخکې له دې چې یو څه وپوښتي زما جامې یې وایستې، وهل ډبول یې پیل کړه. دوی په څرمنه یو لرګینه لښته زما شا او پښې وهلې، ویل یې مړی به دې سیند ته وغورځوو. شفیق پر پاکستانی پوځ او حکومت بېواره نیوکې کولې. د امنیتي اندېښنو له کبله موږ پوره کال واړوه چې کیسه یې وکړو. فیسبوک په دی وایي دوی ماته ویل څه چې تاسو پر فیسبوک او ټویټر لیکئ تر شا څوک دي. پوښتل یې څوک مو مالي ملاتړ کوي؟ ما ویل هیڅوک نه، دا زما خپله مفکوره ده. پاکستان تر یوې لسیزې پخوا اوس ډیر باثباته دی، خو د انساني حقونو ډلې وایي لا نوره زورواکي رادبره شوې. دوی د پاکستان اوسنی حکومت او پوځ پړه بولي چې ګواکې د پردې تر شا هر هغه څه کې د دوی لاس دی چې د هیواد کې چلیږي. لومړی وزیر عمران خان داسې هیڅ پړه پر ځان نه مني چې له مخې یې د وینا او رسنیو ازادي ټکنۍ کیږي. پوځ خو بیخي دا وړ پوښتنو ته ځواب نه وایي. د حالت کې مهم منتقدین له سخت ګواښ او دړکې سره مخ دي. دا مبصر هغه وخت روغتون ته ولېږدول شو چې ناپېژانده وسلوالو وویشته. او دا وګورئ، دا خبریال اسلام آباد کې تېره اونۍ له خپل کوره د باندې ټپ روان دی. دا سړی وروسته وپوهېده چې استخباراتي کسانو له ځان سره وړی، تړلی او سخت ډبولی دی، په څه کې چې چارواکي لاس لرل نه مني. د قربانیانو ګډ ټکي څه دي؟ سیاست کې د پوځ ونډه او ټاکنو کې یې لاسوهنه، خو پوځ او لومړی وزیر عمران خان دا خبرې ردوي. له دې هېواده تېښته هم آن بشپړ خوندیتوب نه دی. ګل علي اسماعیل د خپلو کړنو له کبله جایزې وګټلې، خو وروسته له هغه چې د پوځ له لوري د انساني حقونو پر سرغړونو د یوه غورځنګ د نیوکو ملاتړې شوه، اړ شوه امریکا کې پناه واخلي. خو پاکستان کې ترې پاتې کورنۍ د ترهګرۍ له تورونو سره مخ دي. پاکستاني دولتي چارواکي زما کورنۍ ته ډلهییزه سزا ورکوي، د دې لپاره چې دوی پر غوږ ووهي. که کومه کورنۍ هڅه وکړي یوه داسې لور وروزي چې د ټولنې د لومړنیو حقونو په اړه غږ پورته کړي، نو دا به یې سزا وي. نه یوازې لور به یې کړېږي، کورنۍ به یې هم ورسره درد کالي. پر وینا بندیز پرېکنده نه دی. د حکومت سیاسي مخالفین پر ځایي تلویزیونونو غږیږي، خو خبریالان وایي پوهیږي چې څه ووایي او څه نه، ځکه خبر دي کومه خبره یې د بلا خولې ته تړلی شي.